دوم درې سوي یوه حصه ختمه شوله مشاعره وه دویمه حصه څه دی هغه یو وړوکی غوندې کې لیکچر دی د کوم کلچر ډی دی یا د ثقافت فریزه دی نن په ټولې دنیا کې د کلچر ډی څه دی هغه منو کېږي یعنی د خپل خپل ثقافتونه څه دي ټوله دنیا ښیي لکه یو شو کسې یا نمایش کسې داسې خلک لګیا دي خپله وکوي او پښتانه څه دي هغه لګیا دي څه کوي لونګۍ یا چترالی خویلي یا جامې یا څه هغه فیسبوک ته خیجوي تر فیسبوکه پورې څه دی تر فیسبوکه پورې څه دی دا کلچر ډېر محدود کړي دی یا کوم ثقافت څه دی مو والا محدود کړی دی بلکې مو ډېر شیان راوړلو هغه مو فیسبوک ته یې وړلو لکه مشاعره کسې څه مخکې مو مشاعره کېدله ډېره مضبوطه به کېدله ښه خوندوره به کېدله ډېر شاعران به ډېر اهل ذوقه خلک به اوس هغه چې کوم شاعر دی شعر لیکي بس فیسبوک ته هغه کوي هغه وایه کوي دا دی هغې کې هر شی کوي هغه ځي پرې خبره محدود شوله همداسې ټان ټکور پروګرام څو هغه نه محفلونه نه کیسه لوړله بل طرف ته وشوله دا ځینې خبرې داسې وي چې هغه لکه دنیا سره تړلې دنیا څومره مخکې ترقي کوي هغه سره بدلون راځي نو هغه سره شاید څه دی کوم کلچر دی یا تهذیب څه دی هغه ورسره بدلي نو خبرې ډېرې اوږدونه یو لاس 15 منټه خبرې کوو هغه نه پس بیا ټانګ ټکور یا ځکه چې شپه دی نواقې خلک بسي او ټولو نه اول به مو دا خبره وکړو چې ثقافت څه شی دی ثقافت څه دی هغه د یوې ټولنې یا ګروپ اف پیپل یعنی د خلکو ډېر خلک راټول شي د هغوی د ژوند د تېرولې کاړه واړه څه دی هغه ته ثقافت ویلی شي او ټولو نه وړوکی قوم یې څه دی هغه ثقافت دی څه بیا مخکې لاړ شي هغه تهذیب ته ځي چې کله ثقافت ډیولپ شي یعنی ترقي وکړي هغه نه بیا تهذیب جوړېږي صحیح دی کاړه واړه د ژوند یعنی څه یو خاص ټولنه یو خاص قوم یو خاص وطن هغه څنګه ژوند تېروي د ژوند تېرولو طریقه یې څنګه دی هغه ته ثقافت ویلی شي دا ثقافت څه کله بیا مخکې مزال وکړي هغه نه بیا تهذیب جوړ شي مو یې څه یاره ته خو ډېر بې تهذیبه یې پکې سره تهذیب نشته دی هغه خبرې مقصد یې مو څه وي هغه مو دا هغه وي چې یاره تا ته د ژوند کولو خلک سره د ناستې پاستې طریقه نه دې ښي د مشر د کشر د خپل کلي وطن په عزت او په خبرې نه پوهېږي نو هغه نه مخکې تهذیب جوړېږي ثقافت نه صحیح دی نو بیا د پښتنو ثقافت څه شی دی هغه دپاره یو ټکی څه دی هغه یې ورته ټاکلی دی څه پښتونولي صحیح دی پښتونولي څه دی هغه یې مو تاسو ثقافت دی پښتونولي څه شی دی پښتو یل پښتو کول لنډه خبره دا دی چې پښتو یل پښتو کول یو سړی پښتون په دې نشي کېدلی چې هغه صرف پښتو یایي هغه بالکل پښتون نشي کېدلی چې څو پرې کې هغه کې پښتونولي نه وي راغلی زه کله انګریز نشم کېدلی که ما ته ډېر ښه انګلیش رسي زه کله انګریز نشم کېدلی صحیح دی همداسې که یو انګریز څه دی هغه ډېره ښه پښتو یایي خو هغه کله پښتون نشي کېدلی څو پرې کې د پښتنو کړه وړه د ژوند هغوی سره ژوند کولو طریقې هغه یې نه وي زده کړی هغه اثرات ورکې نه دي نو هغه کله پښتون نشي کېدلی خو د یو قوم دپاره د یو ولس دپاره د یو ټولنې دپاره ژبه ډېره مهمه ده لکه بچا خان بابا یایي چې کومو خلکو دپاره خپله ژبه سپکه شي کوم قوم دپاره خپله ژبه سپکه شي هغه قوم سپکېږي یقینا خبره ده چې کله تو نه خپله ژبه په ویر شي نو ته کوم کاړه واړه دي د ژوند هغه ته په ویر کړو نو ته بیا پاته په نه لګي چې ته څوک یې لکه دا شی قومونه څه دي هغه د دنیا مخ نه ورک شوي دي سره یې نه میا نشته دي داسې ډېرې ژبې دي په دنیا کې په زرګونو ژبې څه دي هغه ورکې شولې صحیح دی او هغه ژبو ورکېدلو سره هغه قومونه څه دي هغه یې ورک شول نو پښتونولۍ کې بیا پښتو کې ایک یوه مهمه خبره کوم لکه پښتو بیا داسې دی په کار دی موږ تاسو په پښتو نه لکه شرم کوو بچي ته اول انګلیش اردو ور زده کوو خو زه ایز ا ټیچر مو په خپله دا تجربه شوي دی ځکه ما ته پښتانه نه وسوي چې هغه زه په پښتو کې پوه کوم هغه څومره ښه پوهېږي که نه دومره په بلې ژبې کې کله نه پوهېږي ما به کوم سکول کې ما ټیچینګ کولو ترډ کلاس نه دي بچیو سره ما 2 کلاسونه یو میتس و یو ساینس و
نو ما به څه ساینس وتخیل هغه انګلیش کې یاره هیچ بیا نزد کېدلو څه میتس به وتخیل نلایق نه نلایق نه ورته بزلاو ځکه هغه انسي بیا ټولو ته به ورتلی یو دوه درې دغه به ورتلل بیا به څه کله پرچې کې خبره وشوله څه سوال بیا وکړل یاره سر دا خارج ژبې کې دا څه رسي که نه ما به ورته پښتو کې ویلس یاره دې مطلب دا ښه دې کې خو وینه رسي لکه اوس زړه شي کور کوي که نه پمپینګ کوي وینه پمپ کوي هغه دغه کوي نو څه کله هم خپله ژبه خپله کړو نصاب تعلیم د ژوند کړه وړه څه په خپلې ژبې کې شي زموږ بچي به بیا ښه پوهېږي لکه فرانس وکسې جاپان وکسې د البرټ اینسټاین کوم څومره تیوریز دي که نه یا څومره تیسیس دي څه هغه لیکلي دي هغه په جاپانۍ ژبې کې دي په خپلې ژبې کې لیکلي دي همداسې د دنیا نوره قومونه وکسه ګوره خپله ژبه داسې نه دی څه هغې کې ته مخکې ترقي نشي کولی خپلې ژبې کې ټولو نه ښه ترقي کېږي ځکه چې ته په پوهېږې تو ذهن په کړوېږي صحیح دی لکه بلډ ته اوس ټوله ورځې بچي ته یې بلډ څه شی کوي پمپینګ کوي وینه پمپ کوي هغه کوي دغه کوي انګلیش کې ته ورته لګیا اوسېږي هغه نه پوهېږي خو ته ورته وایې نه زړه څه کار دی وینه په ټول وجود کې تقسیموي هغه پوه شولو نو دا کیسه د پښتو یاد ضروري دی بیا پښتونولي کې څه شی رسي پښتونولي کې موږ تاسو دا رسي د پښتنو لکه ننګ غیرت آنر زموږ دی ننګ دا د پښتونولۍ یوه حصه دی صحیح دی هغه سره څه دی لکه خوشحال بابا یې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم صحیح دی دا کوم څه دي دا بیا موږ تاسو په ادب کې دا هر څه شته دي په ټپو کې په شعرونو کې دا موږ تاسو ثقافت تهذیب هلته خوندي دی په اټومیک بم کې نه دی خوندي صحیح دی اټومیک بم سره موږ هغه ترقي نشو کولی د دنیا ترقي یافته ملکونه څومره هغوی موازنه کېږي یا هغوی د هغوی په تهذیب نه کېږي صحیح دی نو همداسې ننګ د هاسپیټلیټي پښتانه والا څه کومه دی میلمسته دی پښتانه میلمستې دپاره ډېر مشهور دي که نه لکه حمزه بابا یې خیبر افریدی یې زړګی مې ورکړو په میلمسته کې در مې په نیاز خو که هر څو پیاز دی لکه اوس دا ډېره غاټه خبره دی پښتانه څه دی موږ تاسو یې څه که پیاز وي خو په نیاز دی نو اوس دا چې شی دا د پښتنو پښتونولي دی هغه سره بیا څه دی توره پښتنو کې توره ډېره مشهوره دی توره کول بریوي موږ تاسو کوم یایو دا څه دی پښتنو ډېره مشهوره دی چې یاره توره کوه موږ تاسو یو بل ته څوک غیرت نشته پښتو نشته دا کیسې دي ورسره هغه نه پاس څه دی د پښتنو کومه خبره دی انصاف کول دي او بدله اخیستل دي خو ګوره اوس بدله اخیستل هغه کیسې څه دي ډېرې سره بدلې شوي دي بدله اخیستل یا مړی یا دغه دا کیسې اوس سره هغه شوي دي موډیفای شوي دي پښتنو ډېر بدی مدی دا دښمنۍ د هغې پرېږدولي دي او ښه خبره دی او انصاف کول و پښتانه څه مخکې و انصاف پرې کول لکه تاسو به مثالونه موږ په دغه معاشره کې شته دي نکاح همداسې مشرانو ته ژامې کوي داسې و داسې و بیا هغه سره څه دی پښتنو والا استقامت دی پښتنو کې یوه بله خبره یاده استقامت شتېدی شي په یو الله نه یقین ساتل ټرسټ ان ون ګاډ صحیح دی دا استقامت دی د پښتنو دا خبره یې کلاکه دی چې هغه څومره پښتانه دي هغه په کلاکې ټول مسلمانان دي په یو قوم کې دا شی نشته دی صرف په پښتنو کې دی چې هغه ایز ا قوم ټول څه دي هغه مسلمانان دي او اکثر ورکې سني مذهب سره تعلق ساتي مذهب یې لکه یو دی که هغه ته بار پښتون وکسي که دغه وکسي که هغه یورپ کې اوسېږي که هر چېرته اوسېږي هغوی مذهب یې سره یو دی بله زه کومه خبره دی پښتنو والا ننواتې اوسه پورې موږ تاسو ننواتې کوو مړی څه وکړه خو څه ننواتې وکړي بیا یې پښتانه معاف کوي همداسې څه دی بیا وفاداري پښتنو کې څه دی وفاداري ډېره زیاته دی پښتون څه دی وفا ډېره کوي لکه کومه یوه خبره څه وکړي هغې خبرې نه بیا نه وړي صحیح دی لاس یو وي وعده یوه وي دا ټوله وفادارۍ کې رسي او همداسې حضور صلی الله علیه وسلم یې که نه وعفو بالعهد ان العهد کان مسئوله که نه لکه تاسو خپلې وعدې پوره کوئ قیامت ورځې به تاسو نه د وعدې نه پوره کولو پوښتنه کېږي دا څه دي دا پښتنو کې شته دي بله د پښتنو کومه خبره څه دی جرګه دی ته جرګې کوي دا ټول هغه سره هغه کېږي بل چې موږ تاسو د غم ښه دی څنګه طریقه دی پښتانه یې
غم څه دی هغه په ژړا خوند کوي او واده څه دی یا ښادي څه دی که نه هغه په ټنګ ټکور خوند کوي. لکه پښتنو کې دا خبرې څه دي د پښتنو بله څه دی کومه خبره دی بدرګا دی بدرګې به کېدلې چغې به کېدلې که نه هغه سره دی موسیقي او اتڼونه دا د پښتنو په ثقافت کې شامل دي. لکه دینه مخکې مو کومه خبره وکړه د غم ښه دی یا غم په ژړا خوند کوي که نه په ماتم خوند کوي همداسې واده ښادي څه دی هغه په ډول بجو خوند کوي. نو دا موسیقي څه دی دا د پښتنو اتڼونه یو خاص انداز سره ګډا کول یو خاص طریقې سره هغوی خوشحالي منو کول دا یا کلچر کې رسي. چیغه بدرګه او خوړل څښل خوراک ګوره دنیا کې څه دي که نه ډېرې کیسې وي لکه اوس څه دی چې کوم خلک سمندر سره نږدې اوسي هغوی څه دی سی فوډ نه دی سمندري کوم خوراک دی هغوی شوقي وي. همداسې پښتانه څه دي هغه اکثر په غرونو کې پاتې دي هغوی څه شی دي د غاټې غوښې نری غوښې دا غوښې ټول نه ښه خوراک یې څه دی هغه دا هغه دی. موږ تاسو اوسه پورې که زه وایم چې د شی خوړلو طریقه موږ ته صحیح نه رسي پخولو طریقې صحیح نه رسي یا دغو ځایونو کې اوس دغه شیان اوس وسوغللو فاست فوډ وغیره دا شیان څه دي دا هر علاقې سره دا هغوی جغرافیې سره دا شیان تړلي وي. که ډریسنګ دی جامې غستول نه دي دا څه دی پښتنو دا دوی موسم سره د دوی کوم جغرافیه دی هغه سره تړلي دي. که ته اوس انګریزان څه دي هلته هغوی پینټ شرټ شي هغه ساړه دی هلته ساړه ډېر زیات دی په انګلینډ وغیره دغو کې خو دینه اوس دا کیسه ډیولپ شوي دی موډیفای شوي دی او موږ تاسو ته دا پاته نه لګي چې موږ دا جامې ویلچو یا دې ورسته وجوهات څه دي یا دې ورسته ډېر وجوهات شته دي دینه پاس څه دی اشرې څه کوم چې ته به لاو کېدلو ډول به ویلی شولو کلي کې بیا به ټول به په یوه ځای راغونډ شولو لوونه به یې کولو که نه همداسې ښکار کول څه دی د پښتنو ښکارونه به یې کولو اوسه پورې ډېر سره پښتنو د دې لپاره مشهورو. او بله کومه کیسه څه وه د مظلوم مرسته کول پښتانه اوسه پورې که نه چې کوم مظلوم وي د هغه په سر ودرېږي که نه مو تاسو هغه کې چې یاره ته دا مظلوم دی ته ولې دې سره ظلم کوې یعنې پښتو څه دی مو تاسو چې کوم نن شیان پښتو کړي دي هغه پښتو نه دی پښتو کې مو ډېرې ښې خبرې پرېږدولې دي. اوس مظلوم مرسته نه کېږي غریب سره مدد نه کېږي او بله ټولو نه ځنه خبرې داسې دي چې هغه مو تاسو په پښتو کې شاملې کړي دي خو هغه د معاشرې دپاره د پښتنو دپاره ډېرې نقصاني دي او ډېرې نقصاني کېږي. لکه توپاک زه پښتنو سره توپاک خوند کوي یاره بس توپاک موپاک مو ته پرېږدول پکار دي مو سره کلام خوند کوي ټول عمر به په جنګ جګړو کې نه پاتې کېږو که نه دنیا چېرته لاړه ده ته وکسه څومره ټیلیسکوپ یې اوس جوړ کړو ساینس فزیکس پر هغه دی هغه وکسه دنیا چې شی کوي او موږ چې شي کې لګیا یو هغه نه علاوه بله خبره کومه څه دی همداسې غږ و یو کور کې به تره لور و هغه به یو څه په زور یې ورکوي دا یې ما په غږ دی دا به زه کوم یا تره لور یا رشته دارو کې داسې نو اوسه پورې ځنه خبرې موږ کې شته دي دا اوس یا شته دي په دغو تاسو غریزو علاقو کې خو ګوره دا پښتو نه دی پښتو ته دا نه یې چې ته ډکه واچوه هغه تا رشته دار دي هغوی ته مرسته وکړه دا غږ کول او هغې نه علاوه نورې څه خبرې وه سوره وه که څه وه سواره وه هغه کې به بیا دغه اوس که ورور به قتل به ورور وکړو او ویل کوله به یې ورکړي خور یا څه یا څه لکه داسې ځنه خبرې داسې دي چې هغه د مو معاشرې دپاره نن سبا زللي دي هغه پکار دی چې مو پرېږدو بې ځایه غیرات کول صحیح دی دا مو پرېږدو او بل بچي ته نن سبا پکار دی چې مو لاس کې توپاک تېر کوو یا دې ته یې به لګو چې ته هغه وویلې او ته خامخا یې ووایه بدله وکړه نه هغه ته وایي چې یاره تا ورور دی یو هغه کې اوسېږو کلي ملات کې اوسېږو ښه باده مو شریکه دی نه ما کوه داسې ځنه خبرې دي هغه پکار دی چې مو اوس دنیا مخکې ترقي کړې دی او کلچر یا داسې دی چې ما اول خبره وکړه هغه چې څومره دنیا مخکې ځي هغه سره تبیږي د دنیا ثقافت تهذیب ورو ورو بدلیږي هغه کې بالکل لکه الاستیک دی نو وخت سره دا هر شی بدلیږي ډېره مننه تاسو ډېر ټایم واخیستلو کیسې نورې اوږدېږي ډېره مننه